صحابي دی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ او دا غبل خزدا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دواړه ډیر زیات یو بل سره محبت لري. دا که تاسو تاریخ وکړئ حیران بشئ چې د دې ښځې خاوند یو بل سره څومره مینه وه. تاریخي خبره ده، ډېره زیاته مینه وه یو بل سره، ډېره زیاته. دونه محبت و چې دا ښځه دې خاوند ته وایي وی ای ابو سلمه وی یو جوړه وکړو دواړه. وی څه جوړه کوو؟ وی داسې جوړه کوو چې که ته د ما نه مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم، او که زه ستا نه مخکې مړه شوم نو ته به د ما نه پس بله ښځه نه کوې، چې ما تا په جنت کې دوه په دوه یو. بس حالانکه په عربو کې دا رواج و چې خاوند به مړ شو بس چې عدت به پوره شو نو بل خاوند به کو. دا به هغې کې رواج و. دا خاوند ورته ابو سلمه وی ام سلمې چې هغه ابو سلمه ته دا ښځه وایي او ته وایي ښځه یو خبره ته کوم، وی ستا شرط ما ته منظور دی، که ته د ما نه مخکې مړه شوې زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم بس، خو که زه مخکې مړ شوم نو ته به دا چل نه کوې، ته بل خاوند کولی شي. ځکه زه بغیر ښځې ګزاره کولی شم، سړی یم، خو څه ښځه بغیر د خاوند نه ګزاره نه شي کولی. ستا د ډوډۍ او د جامې به دې ضرورت وي. دونه مینه وه. دواړه لاړل حبشې ته هجرت وکړ د مکې مکرمې نه. حبشې ته هجرت آسان کار نو، ډېر ګران و. لاړل حبشې ته هجرت وکړ. حبشې نه رالل مکې مکرمې ته، چې رالل روان شو مدینې منورې ته هجرت شروع کړ. ګوره الله دپاره پلاران د دواړو شته، میندې د دواړو شته، وروڼه د دواړو شته، قوم د دواړو شته. مدینې منورې ته هجرت شروع کړ. چې مدینې ته هجرت شروع کړ د دې ام سلمې وروڼه رالل د قوم خلک، او دې ابو سلمه دا خاوند یې وله کلک راونیوه. وایي دا څه کوې؟ دا مونږ تا باندې خرڅه کړې ده؟ کله حبشې ته بوځې ځان سره په غرونو ګرځې، اوس یې مدینې ته بوځې. دا په تا مونږ خرڅه کړې خو نه ده. که دلته ورسره اوسېږي زمونږ د لور خور به در سره وي، که دلته نه زه خپل کار کوه. هغه وی چې زه خو هجرت نه پرېږدم، مینه ښځه خو مې ډېره زیاته د مینې ښځه ده، ډېره زیاته مې خوښه ده، خو رسول او خدای نه پرېږدم، هجرت فرض دی، دا نه پرېږدم. روان شو مدینې ته، ښځه دې پاتې کړه. ښځې وایي زه ځم ورسره د ما خاوند دی، زه په شاړو کې ورسره خوشحاله یم. وایي نه دې پرېږدو. چې ښځه دې جدا کړه نو د دې ابو سلمه د خاوند وروڼه یې رالل قومیان، ماشوم بچی و دې ښځې سره، هغه یې ترې واخېسته. وایي تاسو زمونږ د رور نه ښځه واخېسته، بچی زمونږ کېږي، راکې بچی. بچی ته یې ویبوت د خاوند وروڼو قوم. بس دی غریب نه د مینې خاوند هم لاړ د دې غریبې نه، او بچی ته لاړ. داسې سلګی به یې والی او جړل به یې، او خلکو ته به یې وایي زه خاوند لزم، زه خاوند لزم، زه هجرت کوم، زه رسول الله لزم، زه هجرت کوم. نشي تللی، ځان نه به یې ویښته نور ته به لاړه، په دې غرونو به ګرځېده او جړل به یې. نو د چا پې رحم راغی، نو هغې وروڼو پسې لاړ. وي تاسو څه کوئ؟ تاسو د دې د خوشحالولو دپاره وایئ که څه خپل غرض هم دی؟ چې هغه په هجرت د خپل خاوند سره هلته خوشحاله ده، څه کوئ؟ رضا یې کړل. چې رضا یې کړل وي ښځه خاوند له، نو بیا لاړ د ابو سلمه قوم له بچی ته وله راواخېست، وله یې ورکړه. وایي زه یک تنها یې بچی غېږ کې نو مدینې ته روانه شو، او رسول الله مبارک له ځان ورسول. خدای څه بدل ورکړه. الله اکبر. دغه ابو سلمه وفات شو یو کال یو نیم کال پس. دا ام سلمه جړلې، دا وی کور کېناستم، ما وی نن زما د مینې خاوند مړ دی، داسې جړا به کوم چې خلک به د هغې قصې کوي، نقلونه به یې کوي. یو دوه ملګري نور یم ښځې رالې، ځان هم تیار کړه چې موږ به ویر کوو او ساندرې به وو او جاړو به. وایي دې کې رسول الله مبارک را دننه شو. ما ورته پته وه چې دا خو یې د مینې خاوند مړ دی، نو ما ته یې غږ ونه کړو، خو هغه ښځو ته یې وایي تاسو د هغې کور ته بیا شیطان را دننه کوئ چې خدای ته دوه ځله شیطان ایستی دی، دوه هجرته دي که وی بس زه پوه شم. او ما ته یې وی ام سلمې یو دعا راته ښیم، دا وایه اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها. خدایه په دې مصیبت کې ماله اجر راکړي، خدای دې نه ماله ښه بدل راکړي. ما وی ښه د ده نه ښه بدل
دا ابو سلمہ نه خاون بلا سوکی چې مال براکی وی دا پیغمبر مبارک دعا و میکللنو وی مال خدای د خپل ابو سلمہ نه خشته خاون خپل خاون مزیدار خاون را نصیب کو اسوک ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ودرید د هجرت برکت د رسول الله مبارک نکاله خدای او رسول اخره کې و پوره وسره پاتې شو او د جنت د امهات المؤمنین د مسلمانانو مور شو او بلا حدیث ته رسول الله مبارک امت ته رسول دی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله الله ورسول د پاره دی الله ورسول ته مقبول ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها یو سړی دی له هجرت کوم چې د غنیمتونو براکی نبی علیہ السلام به زکاتونه خیراتونه ورکول دا به ملو شي او امرأة ينكحها وفي روایت يتزوجها یا دی له هجرت کوم چې خزه ملو شي لکه دې کسته وکړه فهجرته الى ما هاجر الیه هجرت هغه تمردود شو چې کم څه کړی دی د خدای په نظر قبول نه دی ګوره نیت قیمتي شي خنیتو کا بس خراب نیت دیو کا اسوپی